السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې فیسبوک لوک شوي ایډي بیرته کولولو طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ که چېرته ستاسو فیسبوک ایډي لوک شي هغه بیرته کولاو کړئ. ګورئ دوستانو، د ویډیو تاسو تر اخره وګورئ تر څو په طریقه باندې صحیح طریقې سره پوه شئ. په نننۍ ویډیو کې دا هم در زده کوم چې ستاسو فیسبوک ایډي ولې لوک کیږي. کله چې تاسو فیسبوک اکاونټ چې کوم دی په هغه باندې ټو سټیپ ویریفیکیشن نه وي لګولی، تاسو یې ډېرو موبایلو کې په ډېرو بروزرو یا په ډېرو فیسبوک اپ کې لوګین کړئ. هغه اپ فیسبوک له طرف نه چې کوم دی ستاسو فیسبوک ایډي لوک شي. نو اوس په نننۍ ویډیو کې به دا طریقه زده کوو چې دا موږ څنګه بیرته کولی شو. د لوکولو نور هم ډېرې وجې دي چې تاسو د دې اپ په ترو ډېر اکاونټ کې اکاونټ جوړ کړئ د ستاسو د فیسبوک اکاونټ په ترو. د دې وجې هم ستاسو فیسبوک اکاونټ چې دی لوک کیدای شي. نو د لوکولو نه بچ کولو لپاره تاسو په دې باندې ټو سټیپ ویریفیکیشن لګوئ. ورسره په دې کې ډېر داسې اپ دی چې هغه کې تاسو ته وایي چې تاسو په دې کې لایک زیاتولی شئ یا تاسو فیسبوک اکاونټ ته چې کوم دی کمنټ زیاتولی شئ یا تاسو فیسبوک کې دا کار تاسو کولی شئ. نو هغې کې چې د فیسبوک اکاونټ لوګین کړئ نو د دې وجې هم ستاسو فیسبوک اکاونټ چې کوم دی لوک شي. ورسره دوستانو دا هم کیدای شي چې کله تاسو یو فیسبوک اکاونټ ډېرو ځایو کې لوګین کړئ د دې وجې هم چې کوم دی ستاسو فیسبوک ایډي لوک شي. نو اوس ورځو چې څنګه موږ تاسو فیسبوک اکاونټ انلوک کولی شو، یعنی لوک چې وي هغه ایډي موږ تاسو څنګه جوړولی شو. ویډیو دوستانو تر اخره وګورئ. تر ټولو مخکې دوستانو له دې ځای څخه تاسو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. د ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. که چېرته زموږ پاڼه مو فالو کړې وي نو د بیل ایکن باندې کلیک وکړئ، دا په دې آل باندې کلیک کړئ. ها دوستانو، ګورئ کله چې تاسو په فیسبوک کې خپل اکاونټ لوګین کړئ نو تاسو ته دوستانو په دې طریقې سره راشي. تاسو ته به ښکاري چې زما ایډي په مارچ 11 تاریخ باندې 2022 کال کې لوک شوې وه. نو د دې اکاونټ انلوکولو لپاره د دې اکاونټ جوړولو لپاره به تاسو ګورئ لاندې تاسو ته ښکاري ګیټ سټارټ بټن، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره تاسو ته دغه شان اپشنې راځي. دلته کې به تاسو په نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې ګورئ تاسو نه یو کوډ غواړي. تاسو ته وایي چې ګیټ ا کوډ یور فون. نو په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره کوم نمبر چې تاسو پکې ورکړی وي هغه نمبر ته به تاسو ته اوس یو اس ام اس راځي. نو دلته کې به تاسو په ګیټ کوډ باندې کلیک وکړئ. که چېرته تاسو موبایل نمبر نه وي در سره نو دلته کې سی ادر اپشن په دې ځای کې تاسو ته لیکلی دی سی ادر اپشن. په دې سی ادر اپشن باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته نور اپشن هم د دې انلوکولو لپاره درکوي. نو ګورئ موږ تاسو په ګیټ کوډ باندې کلیک کوو. په ګیټ کوډ باندې کلیک کولو سره که چېرته بیا هم تاسو ته څه ستونزه راځي موږ ته یې کمنټ کوئ. ګورئ دلته کې تاسو ته یو کوډ به راځي موبایل ته، هغه کوډ به تاسو په دې ځای کې ورکوئ. نو ما ته میسیج رالو دوستانو. کله چې تاسو کوډ ورکړئ دوستانو په دې بټن کلیک کړئ، هغې وروسته سبمیټ باندې کلیک وکړئ. تاسو موبایل ته چې کوم کوډ راشي هغه کوډ ورکړئ، هغې وروسته سیکیور یور لوګن ډیټیل درته وایي، په نیکسټ کلیک کړئ. په نیکسټ باندې کلیک کولو سره په دې طریقې سره راځي. دلته کې بیا په نیکسټ اپشن کلیک کړئ. بیا ګورئ دوستانو تاسو ته وایي چې انټر نیو پاسورډ. دلته کې به تاسو ورته یو پاسورډ ورکړئ. ستاسو د دې فیسبوک ایډي ته چې کوم پاسورډ انتخابول غواړئ هغه پاسورډ ورکړئ. دوستانو د پاسورډ ورکولو وروسته تاسو په سیو چینج باندې کلیک وکړئ. په سیو چینج باندې کلیک کولو سره ستاسو فیسبوک اکاونټ چې کوم دی هغه به دوستانو جوړ شي. ګورئ په اوکې باندې کلیک کوم. دلته کې په کلوز باندې کلیک کوم. بیک ټو فیسبوک باندې کلیک کوم. اوس زموږ فیسبوک اکاونټ چې کوم دی هغه جوړ شو. ګورئ په دې طریقې سره دی دا تاسو ته ښکاري زموږ فیسبوک اکاونټ چې کوم دی بیرته جوړ شو. نو په دې طریقې سره ستاسو یو فیسبوک اکاونټ لوک شوی وي هغه بیرته جوړولی شئ. که چېرته بیا هم تاسو ته څه ستونزه راځي پکې څه مسله وي موږ ته یې کمنټ کړئ. د روانه ویډیو به انشاءالله تاسو ته په هغې باندې جوړوو. نو که د ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.